د سترې محکمې د حقوقو عمومي ریاست پیژندنه. بسم الله الرحمن الرحیم. د حقوقو عمومي ریاست د سترې محکمې تر چتر لاندې یو ریاست ته کوشش کوي چې د مامورینو د حقوقو د ادارې د منصوبینو اخلاق او رویه له ولس سره صمیمانه وي. په دغو ټولو اړخونو کې د حقوقو عمومي ریاست کوشش کوي. دا ډېر لوی تشکیل ده. د سترې محکمې تر چتر لاندې په کابل کې یو ریاست لري او په نورو 13 ولایاتو کې امریتونه لري او په تقریبا تر 400 بالا ولسوالیو کې مدیریتونه لري او په مجموع کې تر 1500 زیات تشکیل لري. د حقوقو عمومي ریاست له نیکه مرغه سږ کال د حقوقو عمومي ریاست ته څه بالا 900 نفر نوي منظور شوي وو او بیا عمومي ریاست تقریبا په ټول افغانستان کې ټولو ولایاتو ته سفر وکاوه او په ټولو ولایاتو کې شپږ ولایات په حال اوسم پاتې دي. هغو ته اوسم هیاتونه لیږي. په دغو نورو 28 ولایاتو کې امتحانات واخیستل. تقریبا له زرګونو کسانو څخه له ډېرو کسانو امتحانات واخیستل او بیا په هغه خالیګاوو کې کوم ځایونه چې نوي منظور شوي وو، نوي بستونه وو، هغو ته یې خلک وګمارل. انشاءالله العزیز په دا کې دا کار ښه موفق او بریالی ترسره شو. د حقوقو عمومي ریاست په مجموع کې کوشش کوي چې له یوې اړخه د ولس مشکلات په اسراري وخت کې او په ښه توګه باندې ترسره شي، له بلې خوا د کارونو تراکم په محکمه باندې راکم کړي. ومن الله توفیق. د ابتدایه محکمې تر فیصلې مخکې د حقوقو ادارو لخوا ابتدایي اجراءات: لومړی عارض خپل عریضه لیکي او د معروض علیه د فعلي استوګنې محل کې د حقوقو ادارې ته سپاري. دویم، عریضه له بررسۍ وروسته د حقوقو اړوند مدیریت ته راجع کیږي. دریم، د حقوقو مدیر د پولیسو په وسیله معروض علیه راجلب کوي. څلورم، که چیرته معروض علیه رسمي کارکوونکی وي، اړوند ادارې ته یې په اړه استعلام لیږل کیږي. پنځم، معروض علیه له جلب وروسته عریضه ترلاسه کوي. شپږم، معروض علیه مکلف دی چې په ټاکلې موده کې ادارې ته ځواب ووایي او خپل اسناد وړاندې کړي. اووم، دواړه اړخونه د حل او فصل په موخه راغوښتل کیږي. اتم، که جانبین جوړجاړی ونه کړي، قضیه اړوند ذی صلاح محکمې ته راجع کیږي. د ابتدایه محکمې تر فیصلې وروسته اجراءات: د استئناف او تمیز غوښتنه: که له طرفینو څخه یو څوک د ابتدایه محکمې پر پریکړه اعتراض ولري، د مرافعې یا تمیز غوښتنه کولی شي. د مرافعې غوښتنې وخت 2 میاشتې او د تمیز غوښتنې وخت 6 میاشتې دی. د مرافعې یا تمیز د نه غوښتنې په صورت کې حکم قطعي دی. د حکم تطبیق: لیږل شوې پاڼې د تمیز عالی ریاست لخوا د حقوقو ادارې ته د تطبیق په موخه راجع کیږي او حقوقو اداره د حکم د تطبیق مسؤلیت لري. د محکوم علیه احضار: محکوم علیه د حقوقو ادارې ته احضار کیږي او حکم ورته ابلاغیږي. د حکم د نه تطبیق په صورت کې موضوع د تطبیق پلاوي ته راجع کیږي. جبري تنفیذ: د حکم له ابلاغ څخه 15 ورځې وروسته جبري تنفیذ پیلیږي. د اموالو تخلیه او تسلیم: که د دعوا موضوع د غیر منقولو توکو په اړه وي، نو د دې مودې تر پوره کېدو وروسته تخلیه ترسره کیږي. که اموال منقول وي، د دغه توکو د نه سپارلو په صورت کې د تطبیق پلاوی کولی شي هغه جبرا ضبط کړي. مالی تحقیقات: که محکوم علیه د قرض د ورکړې توان ونه لري، د حقوقو اداره به یې د مال او املاکو یعنې ځمکو په اړه څېړنه کوي. د ملک تخلیه او پلور: د ملک د تخلیه او پلور د اجازې په صورت کې د حقوقو اداره د یاد ملک ورځنۍ بیه له اړوند ادارې څخه غواړي او ملک پلوري پرداختونه یعنې ورکړي. د ملک له پلور وروسته ترلاسه شوې پیسې امانت حساب ته ځي او له هغې د رقم محکوم له ته ورکول کیږي. د پیسو د کسر په صورت کې محکوم علیه د پاتې پیسو په ورکولو مکلف دی. د غیر منقول ملک پلور: که محکمې د محکوم علیه د غیر منقول ملک د پلور او تخلیه اجازه ورکړې وي، د حقوقو اداره له اړوند ادارې څخه د یاد ملک د ورځنۍ بیې پوښتنه کوي. ملک تر مزایدې او داوطلبۍ لاندې راځي او د داوطلبۍ تر حد اقل 3 ناستو وروسته د تطبیق پلاوي لخوا پلورل کیږي. قیمت یې د حقوقو ادارې حساب ته امانت ځي
او تر قانوني تایید مراحلو وروسته د ملک پیسې د بانک له لارې محکوم له ته ورکول کیږي. که د ملک بیه له محکوم بها ډیره وه، اضافي پیسې محکوم علیه ته ورکول کیږي، او که چیرې دغه اندازه پیسې له مدعي بها کمې وي، نو محکوم علیه د محکوم له د پاتې پیسو په ورکولو موظف دی. د نه ورکړې په صورت کې د سرغړونکي په توګه ذی صلاح محکمې ته معرفي کیږي. د یاد ریاست د لاسته راوړنو یوه بیلګه: بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. یک بخشی از عمده از بخش کاری از ریاست حقوق اصلاح قضایا در اداره حقوق است. از رئیس عمومی و رئیس حقوق کابل تماما به کارمندا که همیشه هدایت داده می شود که بیشتر ما به خاطر اصلاح میکنیم که حجم قضایا و تراکم کاری از محاکم کشور کاسته شود و یک بازوی قوی برای اداره محاکم باشیم که تا اینکه فیصله های از او به زودی صادر شود و تراکم کار از محاکم کم شود. که امروز به نمونه طور مثال 16/4/1446 به اداره حقوق عارض شده که عریضه خواهر ما از طرف ریاست حقوق احته احکام به آمریت زون 3 و از آمریت زون 3 به مدیریت حقوق ناحیه 7 محول شد که الحمدلله با سعی و تلاش کارمندان این اداره و به خصوص این مدیریت حقوق ناحیه 7 این همشیره ما خواهر ما که عارض بود سر نامزد خویش در رابطه و فسخ نامزدی که به ترغیب و تشویق اداره که مزایای اصلاح و اصلاح کردنشان در ریاست حقوق و خاتمه به دعوایشان اینها به تفاهم رسیدند که تنها موضوع نامزدی بود، موضوع نکاح در میان نبوده، فقط اینها توانستند که بین خود موضوع اصلاح بکنن و به اداره آمدن که انشالله که اصلاح خطر امروز که تاریخ 25/4/1446 است که این یک هفته را تقریبا در طی یک هفته ما تانستیم که به دعوای از یا خاتمه بودیم که اینها از سرگردانی و مصرف بیجا و اینکه جلوگیری هم شود، اینها راحت شوند و به حق خود برسند.